له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره نیالګي کېنوي. دا ځوانان او مرخوړلي لسګونه کسان د پکتیا په لرې پرته سیمه روخاني بابا ولسوالۍ کې د خپلې سیمې د ښکلا او سمسورتیا په موخه د نیالګیو کېنولو اشر ترسره کوي. د روخاني بابا خیریه بنسټ استازي وایي دغه نیالګي چې شمېر یې تر 5,000 رسیږي د یاد خیریه بنسټ له لوري د یوه قومي اشر په ډول کېنول کیږي. دوی په خپلو خبرو کې اوبه د ژوند لویه هستي یاده کړه او د سیمې پر خلکو یې غږ وکړ چې د روانو اوبو څخه په خپلو سیمو کې مثبته ګټه واخلي ترڅو یې سیمه او اقتصاد پراختیا وکړي. تقریبا تر 5,000 پورې نیالګي وو. دغه نیالګي د یو قومي حشر په ترڅ کې په 2 ساحو کې د روخاني بابا چې یو د کنې ویاله ده چې هلته اوبه راځي روانې اوبه دي او بله د روخاني بابا ولسوالۍ د ګاویانې ساحه ده چې هلته هم اوبه راځي. نو په دغو ساحو کې د ملکي خلکو په مرسته باندې دغه نیالګي کېنول شول. هر څوک په اشر باندې راووځي یوه میاشت 2 میاشتې کار کې وکړو دا ټول زمه به اوبه ذخیره یې دلته ګټه به شوي هر کور ته جلا جلا ګټه رسیږي. هر کاریز به راپورته شي هر نلکه هر برمو به الله پاک راپورته کړي. ځایي خلک او د یاد کمپاین ګډونوال دا ډول اشرونه د سیمې د ښکلا او چاپیریال د سمسورتیا لپاره ګټور بولي خو ټینګار کوي چې سیمهوال دي د نیالګیو په ساتنه او پالنه کې همکاري زیاته کړي. دا اشرونه خو ډېر اړین دي ځکه چې موږ د دې نه مخکې هېڅ داسې نه پروګرام لرو او نه داسې عمومي اشرو ته تللي یو. اوس یې خیریه بنسټ الحمدلله جوړ شوی ده او د عمومي اشرو له دې سره د دې منطقي اتفاق او اتحاد یو سره یو بل سره د کتلو یوه زمینه هم ده. د نیالګیو په کېنولو سره دا کال په پکتیا ولایت کې په داسې مهال پیلیږي چې تیر ژمی له ورښتونو غني او له امله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطحه د پام وړ پورته شوې ده.